زه یو څو خبرې کول غواړم د لواطت په باره کې. یعنې ما دې باره کې ډېرې خبرې کړي دي، خو بیا یې کومه ځکه چې د حالاتو او په سوشل میډیا چې د پښتنو کوم حال روان دی هغه انسان لره مجبوره کوي چې د روزانه دا خبرې وکړي. حدیث کې راځي، ول خو دا حدیث یاد کوي، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی دی. رسول وسلم وایي ان اخوف ما اخاف على امتي، زه چې بخپل امت باندې یریږم کنه د کمې ګناه نه ډېر، نو هغه د لوط علیه السلام د قوم د عمل نه یریږم. دا ښه صحیح حدیث دی. رسول وسلم دا یره په زړه کې وه. زه یعنې دا داسې مرض دی که نه، داسې مرض هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ نه، چې هغه ذکر کولو کې هم سړي له حیا ورځي. چې کله دغه فحاشي ذکر کوي که نه، نو هم سړي له حیا ورځي. عقل یې نه مني، فطرت یې نه مني، دین یې نه مني. سوچ وکړه چې په دې کې کوم سړی اخته دی چې د ده څه فطرت دی، د ده څه عقل دی، د ده څه دین دی، د ده څه سړیتوب دی. امام ابن کثیر رحمه الله وی الولید ابن عبدالملک رحمه الله به دا خبره کوله، دا ډېر پاک سړی و، ځان به یې ساتو د ګناهونو نه، دا قسمه ګناهونه، دا فحاشي. وی هغه به دا وی چې لولا ان الله قص لنا قصة قوم لوط في كتابه ما ظننا ان ذكرا كان يأتي ذكرا كما تؤتى النساء. وی که چېرته الله دا قیسه نه وی کړې د لوط علیه السلام د قوم ده چې نارینه به د نارینه نه شهوت پوره کو، نو زمونږ په ګمان کې هم دا نه راتله، موږ د سره دا منلم نه چې لا داسې هم کېږي. سوچ وکړئ دی څومره پاک سړی دی، خو دا الله دا قیسه ذکر کړه، نو موږ ته پته ولګېده چې او داسې هم یو قوم تېر شوی دی چې هغه دومره رذیل او خبیث قوم و چې هغه د زناورو نه هم بدتر و، ځکه دا کار زناورو نه کوي. دا لیوات او زنا، زنا چې کله موږ ووایو دا هم یو قسم زنا ده، خو چې زنا کله وویلی شي نو عام د خلکو ذهن څه ته لاړ شي؟ زنانه او نارینه. لیوات هغه دغه دی چې هلک او هلک. عمرو بن دینار رحمه الله به وي د هغه کس مبارک چې لیواتت کې واقع هو اشد من الزنا، د هغه انسان نه ډېر بدتر او خبیث دی چې هغه په زناګانو کې واقع دی. یعنې موږ دلته دا نه وایو چې موږ دعوت ورکوو چې او یاره زنا دي څه، نه، دوه ګناهونه دي، دواړه ګډ ګناهونه دي، دواړه ښه باسطونه دي، خو کوم یو پکې ډېر غټ دی هغه خبره دا کوي. او دغه شان د جابر بن زید رحمه الله یو قول دی، هغه وایي چې د لیواتت دا ګناه د زنا د ګناه نه غټه ده، دا دومره څخه پلیتي ده که نه. لکه سبحان الله د امام مجاهد رحمه الله یو قول ما لیدلی و یو ځای کې، هغه وایي کوم سړی چې لیواتت کوي او زما دا خبره او زما دا کلیپ او زما دا بیان زه غواړم د هغه رونو نه او خویندو نه کوم چې زما بیانونه نشر کوي چې دا ورسوي چې د هر پښتون غوږ ته ورسي، هر پښتون غوږ ته چې پښتون پوهېږي چې دا ورته ورسي. امام مجاهد رحمه الله وایي کوم سړی چې د لیواتت په ګناه کې پاخته دی، هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل او که هغه مفعول وي، که چېرته دی دې ګناه کې واقع او د اسمان نه چې دا کوم باران کېږي او دی په هره قطره او څاڅکي باندې لامبي، باران چې کېږي څومره څاڅکي په شمار کې شتي، دی په هر څاڅکي لامبي، بیا به هم د ده نه دا پلیتي صفا نه شي. دی دومره پلیت انسان دی چې باران راورېږي او کم څاڅکي چې هر څاڅکي باندې دی لامبي، نو د ده د پلیتي د دې ګناه هغه به چېرته صفا نه شي. ځکه شریعت د ده دپاره څومره غټه سزا یې ښودې، رسول وسلم وایي فاعل او مفعول دواړه به وجري. خو بیا راته دا خبره رایاده کړم او بار بار موږ دا رایادو چې څومره حدود چې په شریعت کې ذکر شوي دي او سزاګانې، دا ورکول د چا کار دی؟
د حاکم وقت او د حکومت وقت کار دی. دا ګوره زما او ستا کار نه دی چې ما او تا راولګو د ځان نه چې دی حدود نافظوو. نه یاره وایي حکومت یې نه نافظوي، الله پوه شه حکومت پوه شه. زما او ستا لاس کې څه دي؟ زما او ستا لاس کې هغه ځوان دی چې زموږ په کور کې دی. زما او ستا لاس کې دغه معاشره ده چې موږ ورته نصیحت وکړو. زما او ستا لاس کې دا دي چې موږ چېرته یو کتاب په دې موضوع چاته هدیه کړو، یو بیان، یو نصیحت، خیرخواهي. زما او ستا په لاس کې خیرخواهي ده. باقي دوی باندې حد قایمول، دوی له سزاګانې ورکول، دا د حکومت کار دی، دا د عوامو او د افرادو کار هغه نه دی. نو دا هغه ګناه ده چې پښتانه پکې نن سبا ننوتي دي. نه منې ما سره که نه منې؟ یاره زه دا وایم هسې زموږ د دې معاشرې شعور ته ګوره او اندازه ولګوه چې یو هلک چې د هغه ګیر او برید نشتی او هغه سوشل میډیا استعمالی او کله پکې شونډې ښیي او کله بدن بله حصه ښیي او د هغې سره سندرې او د هغې سره تاویږي راتاویږي او د داسې هلک دی، هلک تعبیر به صحیح خو زه هلک د داسې هلک دی په ملیونونو فالوورز یي. ته زموږ د معاشرې غفلت د دې نه اندازه کړه. لکه زه دا منمه یو ماشوم دی داسې کله نه کله کېږي، لکه ماشوم مشهور شو یاره په وړوکوالي کې ورته الله دنیوي تعلیم کې ترقي ورکړې. لکه زمونږ پښتنو کې بعض یو څو هلکان مشهور شي انګلیش کې، په انجینرۍ کې، په ډاکټرۍ کې واړو. زه دا خو عقل ته پرېوځي چې د فالوورز ډېر دي، دا په کار دی چې د فالوورز ډېر چې داسې کس ښه جذبه ډېره شي. یا یو ماشوم لکه هغه مخکې ورځو کې یو ماشوم عالمي مقابله د قرآن ګټلې وه، بیا چې راغی د هغه ویډیوګانې ډېرې وچلېدې او ډېره مشهوره شوه. دا عقل ته پرېوځي. خو یو هلک چې شونډې ښیي راښیي او د بدن حصې خوځوي راخوځوي او د هغې سره سندرې لګولي، د ده دې په لکاو په ملیونونو فالوورز زه په دې فلسفه نه یم. په ایمان یې ووایئ دا چې دی فالو کړی او د ده دا ویډیوګانې ګوري، دا څه په ښه نیت ستا او ستا الله په رښتیا ووایه. که چېرته زما او ستا معاشره بیداره وی او زما او ستا معاشره د فحاشیانو نه پاکه وی، داسې کس به زموږ په معاشره کې ترقي کړې وه. د ده به فالوورز وی، د ده به یعنی زه حیران یم. یو سړی منډه وهي، یو سړی په رش کې ورننوځي، یو سړي باندې خولې راواتي دي، زه صرف د هغه سړي سره سیلفي وباسم چې هغه به بدکارۍ مشهور دی. ته دې اندازه ورباسم. صحیح شوه زه کوشش کوم منډه وهم چې د عالم سره تصویر وباسم، عقل ته پرېوځي. د یو غټ ډاکټر سره وباسم، یو غټ تاجر سره، د یو معاشرې خیرخوا دی فلاحي کارونه کوي د هغه سره. سیاستدان هم یاد کړه په سیاست کې مشهور دي، بیا هم یو وجه خو شتي که نه، خو زه تصویر د ده سره وباسم او هغه سړی مشهور په فحاشۍ دی، هغه سړی مشهور په نشو تماشو دی، هغه په حرام خورۍ دی. ته ماته د دې معاشرې قصه راته وکړه چې دا معاشره کوم طرف ته روانه ده. څومره موږ بېحسه شوي یو. د غفلت دی خوب ته وګوره چې داسې کس زما او ستا معاشره کې ترقي کوي. مال ګټي او په هلکانو، په جنکو، په فحاشیانو لګوي. او دغه قصه د جنکو هم ده، صرف هلکانو دا بعد چې موږ وځو چې موږ د لواطت مسله بیانوو. دا فحاشي جنکۍ چې زما او ستا معاشره کې ترقي کوي. ولې معاشره ګډوډه ده، معاشره ګډوډه ده. نن یې پلانې ونیو پولیسو ځکه چې کنځلې کولې، هغه ورځ یې پلانې ونیو ځکه چې فحاش خبرې کولې. موږ وایو الله دې پولیسو له اجر ورکړي چې زه دا قدم یې اوچت کړو. خو آخر دا خلک زما او ستا معاشره کې ډېرېږي. ولې یو سړی ناست دی په میډیا باندې
خور مور د خلکو کنځي، فحاشیانې کوي، د زنا طرف ته دعوت ورکوي، زما او ستا ځوان خرابوي، زما او ستا پیغله خرابوي، د ترې بیا هم ترقي میلاویږي. او د دې په عکس هغه خیرخوا وګوره په معاشره کې چې د هغه څو فولورز دي، چې خلکو ته وایي نه دا کار غلط دی، هغه وګوره چې د هغه څه حالات دي. چې خلکو ته د دین او د دنیا ترقي ښایي، زه صرف د دین نه یم، د دنیا د ترقۍ دعوت ورکوي، د هغه فولورز وګوره چې هغه څومره دي، د هغه ملګري وګوره هېڅوک نشته الا من رحمه ربي. یو څو چې الله پرې رحم کړ نو ټول دغه طرف ته روان دي. او روزانه نوي جاخې هغه زموږ معاشره کې پیدا کېږي.